زابل کې یو مدني ټولنې په خپل شخصي لګښت یو لیسې بیا رغونه وکړه. د زابل مدني ټولنې غړو په شخصي لګښت د دې ولایت د بیبي خالا لیسې ودانۍ ترمیم او د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال ګټې اخیستنې ته وسپارله. د پوهنې رئیس نصر الله زاهد د زابل مدني ټولنې له مشر فیض محمد احمدزي مننه وکړل چې د پوهنې بهیر د غښتلتیا په موخه یې همکاري کوي. هغه وویل چې تر دې وړاندې به هغو کسانو له معارف سره همکاري کړله چې په نوموړي ریاست کې یې ونډه او شخصي ګټې وې، خو د دغې مدني ټولنې په یاد کمسارې کړنې سره یاده لړۍ ختمه او دا یې دود کړل چې باید بډایه هیوادوال او خلک له پوهنې بهیر سره همکاري وکړي. کتاب بیبي خالا او شیخ متي ته په درنه سترګه وکتل. تا د هغوی عزت وکړئ، د هغوی شمله دې جګه کړله. دغه یاد او دغه قرباني به مو د زابل تاریخ یاد ساتي. بله شکه چې د ګډ کور په جوړولو کښې مسؤلیتونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم شریک دي او نن تاسو په اثبات ورسوله. امید لرو چې ستاسو دغه تاریخي ګام، دغه تاریخي اقدام د زابل د نورو مشرانو دپاره د تشویق وسیله شي. د بیبي خالا لیسې امیر پروین توخي د زابل مدني ټولنې او پوهنې ریاست د مشرتابه څخه مننه وکړل چې د دوی د ښوونځي ودانۍ تر ترمیم وروسته ورته وسپارله. د بیبي خالا لیسه ټول استادان او زده کوونکي د مدني ټولنې څخه نړۍ مننه کوي چې زموږ د ښوونځي ځینې ټولګي راته رنګ کړي او زموږ ښوونځي ته نور ښکلا هم ورکړې. د زابل مدني ټولنې مشر فیض محمد احمدزي ویاړي چې له خویندو سره د زده کړې په برخه کې په خپل لګښت همکاري کوي. د هغه په خبره دا ویاړ ګڼم چې د خویندو سره په زده کړیزه برخه کې په خپل مالي لګښت مرسته کوم. دا زموږ مسؤلیت دی ترڅو د معارف سره په همکاري کولو خپل اولادونو راتلونکی تضمین کړو، ځکه یوازینی څه چې زموږ نسلونو ته نیکمرغي ورکوي معارف او پوهه ده. موږ نه یوازې د بیبي خالا لیسې ودانۍ ترمیم او رنګولې، بلکې کوښښ به کوو چې نور ښوونځیو ته هم ورته کارونه وکړو. بیبي خالا لیسې چې دا زموږ د خوندو ځای دی، زموږ د خوندو د مندو اصلاح ځای دی او د هغوی د پت او د عزت ځای دی. دوی باید د دغه عزت په ساتلو کې ټول زابلیان هڅه وکړي او په راتلونکي کې زموږ خپلې همکارۍ ستاسو سره دي او د نورو ټولنو د نورو تجارانو څخه مو غوښتنه دا ده چې د معارف برخه کوي چې موږ کومې ناخوالې لرو او موږ کومې غوښتنې لرو چې موږ وایو موږ سوله غواړو. سوله موږ په هغه صورت کې غوښتلی شو چې موږ د علم په ګاڼه سمبال شو. زابل کې قومي مشر ډاکټر اسمت الله افغان او مدني فعال محبوب محبت د ځوانانو مسؤلیت ته په اشارې وویل معارف د ټولو ګډ کور دی او اړتیا ده د خپل کور پالنه په ټولو وکړو. هغوی زیاته کړه احمدزي یو تاریخي کړنه ترسره کړې چې معارف یې د دوی نوم به ژوندی وي. ځای ده چې په لومړي ځل د یوې مدني ټولنې د زابل مدني ټولنې د مشر احمدزي صاحب په نوښت باندې په زابل کې موږ د یو مکتب د ترمیم چارې نن خلاص شوي دي او عملاً یې ګټې اخیستنې ته سپارو. د معارف په چارو کې د هر ځوان کار، د هر ځوان په دې برخه کې ګډ کار کول د افغانستان لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی. پر نورو ټولنو باندې غږ کوو چې زموږ د مکاتبو سره لکه ښاروالي چې د ښاروالي کمیټې زموږ سره جوړې کړي، همکاري یې وکوله. همدارنګه پر ټولو باندې هیله کوو چې زموږ سره دغسې د مکاتبو د ښکلا او د پاکوالي په هکله باندې زموږ سره هر رنګه همکاري وکوي. د بیبي خالا لیسه په داسې حال کې تر رنګولو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. څو ورځې وړاندې په مرکز کلات کې د شاوخوا 42 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت د عالي دارالمعلمین دپاره د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه.